د طالبانو د حکومت د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشه یي توکو او قاچاقبرانو په وړاندې کړۍ راټینګه کړې ده او د دغه ولایت نږدې 95 سلنه یې پاک کړی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر موسی کلیم د دغه ولایت په 15 ناحیه او پغمان ولسوالۍ کې د بیلابیلو نشه یي توکو او څلورو تورونو د نیولو خبر ورکړی دی. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مجاهدینو د پغمان د ولسوالۍ په ساحه کې البته پر د غټه شهره باندې چې د کندهار او د کابل ترمنځ ده پر دې باندې عملیات درلوده او د کمپنۍ په ساحه کې چې د 15 حوزې مربوط کیږي عملیات درلوده. په دې عملیاتو کې 26 کیلوګرامه شیشه او یو اندازه نور نشي مواد د څلورو مزنونینو او یو موټر سره دا نیول سوي دي چې د دوسیې در تکمیل وروسته به عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي ان شاء الله. خو په ورته وخت کې د کابل ښاریان بیا د نشه یي توکو د مخنیوي برخه کې د زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لا هم د ښار په لارو کوڅو او هټیو کې ساقیان ګرځي او معتادینو ته په ډېرو کمو پیسو نشه یي توکي ویشي چې باید مخه یې ونیول شي. مبارزه خو روانه ده خو نشه یي توکي پیدا کیږي دا ساقیان پیدا کیږي ساقیان ګرځي راګرځي دلته کوشش دی وشي چې دا ساقیان بند شي چې نشه یي توکي د دې ساحې نه ورک شي دا معتادین ته ونه رسیږي چې دا معتادین د نشې نه خلاص شي او بل دا چې موږ څومره هلې ځلې وکړو چې دا کار ختم شي زموږ له وس نه پوره نه ده موږ اوسېدونکي خلک یو زموږ وس هم نه رسیږي چا باندې خو دا د حکومت نه غواړو چې دا کسان دا ساقیان ونیسي دا ساقی خانې بندې شي پشت ساقی بگرده ساقی رو بگیره که دو ساقی که فروخته نبکنه نه بفروشه کسی نمیره که مثلا همین شیشه بر خود بخره یا چرز بخره یا تریاک بخره این ساقی که در اینجا نباشه هیچ کسی نمیخره. اگر ساقی باشه مثلا یک 50 صدی پیدا میکنه میره و در اونجا میخره وای ساقی رو بگیره وای ساقی رو بندی کنه. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي توکو په کرکیله استعمال او قاچاق بندیز لګولی خو لا هم د کابل په شمول د هیواد په کچه د نشه یي توکو قاچاق او استعمال روان دی. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.